السلام علیکم ورحمت الله دوستانو الله دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ اول خو له هر څه نه مخکې د راتلونکي اختر مبارکي درته وایم راتلونکي لوی اختر کې موږ بیا غواړو چې د تیر په څیر باندې بیا هم تاسو لپاره قرباني وکړو البته په افغانستان کې که غواړئ په دغه برخه کې موږ سره لاس یو کړئ او د اجر او ثواب مستحق شئ راځئ همدا وخت مو دی ورونو بهترینه چانس دی الله به اجر درکړي لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څوک چې یو مال قرباني کړي د هغه په ملا چې لاس کې دي څومره وختې چې د لاس لاندې راځي همغومره نیکي به الله ورکوي غټه خبر ده دوستانو نو که غواړئ په غټ مال کې یوازې یو کس شریک سي $115 ورته موږ انتخاب کړي دوستانو په دې کې به د قصاب مصارف موږ هم ورکوو د ټرانسپورټیشن مصارف هم شته دي دا هر څه په دې کې شامل ورونو راځئ همدغه چانس دی او د دې دا چانس له لاسه مه ورکوئ موږ خدمت کوو تاسو اختر کوئ ستاسو قرباني به موږ کوو موږ د اختر نه خالي 2 رکعته موږ اجازه به راکوئ نو ستاسو په قرباني کې موږ مصروفه یو الله دې اجر درکړي هغه ورونه چې قرباني نه کوي دغه ویډیو در سره شریکه کړي در څو پورې هغه ورونه چې قرباني کوي هغې ته ورسیږي نور مو په لوی الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله